ضروری ہے چې نن په افغانستان کې بیګا چې کومه زلزله راغلی وه او د هغې زلزلې چې یو قدرتي آفت او د هغې په وجه باندې ډېر زیان چې کومه دی دا په کونړ کې په پکتیا کې او ننګرهار کې ولسونو ته رسېدلی دی. نو موږ ته په انتهایي افسوس دی افغانستان زمونږ ګاونډي هیواد دی د ډیورنډ د کرښې نه غاړې دي او په دې غاړې دي دا پښتانه دي موږ یو ورونه یو وجود یستو. نو په کې ډېرو خلکو ته چې کوم دی زیان رسېدلی تقریبا 900 کسان دا شهیدان شوي دي او تقریبا 3000 کسان چې کوم دی دا زخمیان شوي دي. نو موږ د خپل د ریاست نه دا مطالبه کوو د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د پښتونولۍ په خاطر باندې د افغانستان سره چې کومې زموږ د کونړ لارې دي که هغه نوا پاس ده که هغه ګاخي پاس ده که هغه لټۍ پاس ده چې هغه فوري طور باندې پرانیزي او هلته چې څومره هم زخمیان دي چې هغه زخمیان د پښتونخوا وطن د هسپتالونو راوړلی شي او د هغوی علاج وشي ځکه چې دې وخت کې هغو ته زموږ ضرورت دی. زیاتره کلي داسې دي چې هغه اوس هم د خلکو ورته اکسس نه دی شوی او زیاتره انسانان چې کومه دی دا د کورونو او د خاورو د لاندې دي ځکه چې زیاتره آبادي هلته کچه ده او کچه آبادي په هغو راپرېوتې ده. نو باید چې هلته موږ د هغو سره چې کوم دی څومره امداد کولی شو چې ریسکیو ټیمونه هم ولېږلی شي او هلته چې کوم دی د هغه ولسونو مرسته او مدد وکړلی شي. دا ډېره زیاته ضروري وه. میں اس بات کو صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. اب سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ رات کو ایک شدید زلزلہ آیا تھا جس کا مرکز وہ افغانستان تھا جس میں زیادہ تر نقصانات وہ افغانستان کی کنڑ پراونس ننگہار اور پکتیا میں ہو چکے ہیں جہاں پر اس وقت تقریباً 900 افراد وہ شہید ہو چکے ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں میڈیا میں اور 3000 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہے. میں ریاست پاکستان کی مقتدر قوتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور صوبائی اور وفاقی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان ہمارا دوست ملک ہے اور ویسے بھی ان کے ساتھ جو ڈیورن لائن پر جو تجارتی راستے ہیں اس کو فوری طور پر کھول دینے چاہیے غاخی پاس نوا پاس لٹئی پاس تاکہ وہاں کنڑ میں جو زخمی ہیں اس کو پختونخوا کے مختلف اسپتالوں میں ان کا علاج کرایا جا سکے. ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے جتنی فیسلٹیز یہاں تھوڑی بہت ہمارے پاس ہے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اقدامات فوری طور پر اٹھانی چاہیے. جو ابھی تک بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں افغانستان میں کنڑ میں جہاں تک ابھی تک ریلیف کی جو ٹیمیں ہیں وہ نہیں پہنچ پائے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کچے مکان ہے وہاں سے ان کے لاشیں نکالے جا سکے. تو اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے. تو اس بات پر میں پختونخوا حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے نا نواپاس کا راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے اور تاکہ وہاں کے جو زخمی ہے ان کا علاج معالجہ پختونخوا میں کرایا جائے.